د کرکټ د ځلانده ستوري راشد خان د مینې او دوهم واده کیسه. راشد خان چې تر زیاته د افغانانو زړونو کې ځای درلود، خو په لږه موده کې د خلکو لپاره د مینې پر ځای کرکه پیدا سول. راشد خان ولې دوهم واده وکړ او یاد واده یې ولې پټ ساتلی و، او د راشد خان د مینې اصلي کیسه کومه ده، ولې د خلکو مینه په کرکه بدله سول. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. راشد خان سره د خان بنسټ پرانیست غونډه کې ملنجلۍ د هغه میرمن وه. راشد خان وایي د روان کال د اګست په 2 هغې نجلۍ سره واده وکړ او خواشیني یې څرګنده کړې چې د بنسټ په پرانیست غونډه کې یې د هغې نجلۍ په موجودیت خلکو ناسم اټکلونه وکړل. څو ورځې وړاندې افغان کرکټر راشد خان سره د خان بنسټ په پرانیست غونډه کې یوه نجلۍ مله وه چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بېلابېل غبرګونونه او اټکلونه راوپارول. ملي اتل راشد خان په دې تړاو ویلي چې حقیقت روښانه دی او هغه یې میرمن ده. خان زیاته کړې چې د کومې مینې، امن او ملګرتیا هیلهمند و، هغه یې میرمن مجسمولی سي. راشد دا نه ده روښانه کړې چې آیا دا یې لومړۍ میرمن و او که دویمه. بل لور ته راشد خان له هغو خلکو هم مننه کړې چې له نوموړي یې ملاتړ او درک څرګند کړی دی. د راشد خان د مینې اصلي کیسه څه ده؟ د شارجې کرکټ میدان د مینې او شوره ډک و. افغانستان د زیمبابوې سره لوبه کوله. فرید ملک بال ته راغی. سکندر رضا او شام ویلیمز بیټ ته ولاړ وو. کله چې سکندر رضا پر فرید ملک شاټ ووهی، راشد خان په بال پسې و. راشد ونه سوه کولی چې بال پیلډ کړي. څلوریزه سوه. په دې وخت کې د میدان په کښته چوکیو کې یوه نجلۍ ناسته وه چې پر مخ یې د افغانستان بیرغ رسم کړی و او خندل یې. راشد ته یې وویل ته کړه زمری، ولې دې بال پیلډ نه کوي؟ د لوبې تر ګټلو او خلاصېدلو وروسته راشد خان د لیلومې طرف ته ولاړ او ټوله کیسه له هغه ګراونډ څخه شروع سوې وه. یو بل تن ژورنالیست سید شینواري لیکلي د راشد د واده په موضوع لوی اکثریت دوستان خبر وو او دا خبره د راشد تر اعلان پورې په ډېره ژمنتیا او امانت پټه ساتلې وه. اصلي خبره دا ده چې د راشد دویم واده د پښتنې ټولنې یو داسې بد او جبري رواج ته په مخ څپېړه او ګزار و چې هیڅ چاته جدي او حتی د بحث وړ نه ښکاري. دا بد رواج هلک ته په وړکتوب کې نجلۍ په نوم ورکول یا کونډه جبران په نکاح کول دي. پر خواله رسنیو ګڼ شمېر هیوادوالو ویلي چې راشد خان د خپلې خوښې د ژوند کولو حق لري او خلک باید هغه ناسم دود ختم کړي چې د نورو په شخصي ژوند کې ځان ته د مداخلې حق ورکوي. ګڼ شمېر نورو هیوادوالو بیا ویلي چې د راشد خان سره چې هم یو ملي اتل دی، هم مسلمان دی او هم افغان، دا نه ورسره ښایي چې خپل میرمن لوتسر یو پروګرام ته راولي. په همدې خاطر د ډیرو هیوادوالو له سختو نیوکو سره مخ سو. د افغانستان د اسلامي امارت مدافعینو هم پر هغه سختې نیوکې کړي او د هغه دا کار یې د افغانیت او اسلامیت خلاف بللی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.